السلام علیکم. یو پکې دا څنګه څنګه ده دا یو منګوري کې زړه آبادي د سره ښکاریږي نه په منګوره کې دننه دا زړه حجره ده دا خو چې ډېرې هم د د خاورو هغه سمیل پکې هم دی باران چې وشي بالکل د موسم کوله هسې که د دې حجرې موږ له سیل راکوي وایي ګورو هم خلک هم ویني چې یاره په دې حجرې کې څه دي راځه مخکې څه دي جی ګرانو کتونکو سلامونه منګوري ښار کې یو منګوره ښار کې یو زړې حجرې ته راغلي یو چې څه کم سل کاله د هغې عمر وشو او په هغې خپل زوړ حالت کې ده د هغې معلومات درته درکوو د هغې حجرې په حواله کې د حجره چې د چا ده د هغوی سره به کینو خبرې اترې به ورسره کوو نو ما ویل چې دغه حجره تاسو ته هم وښیم ځکه مونږ چې چېرته هم ځو نو مونږ کوشش کوو چې تاسو ته نوي سره وړو د نوي سره مونږ هغه زاړه هم هېر نه کړو نو زمونږ زړه حجره ده هغې ته راغلي یو زو د دې ملګرو خواله د هغوی سره د حجرې په حواله باندې ګپ شپ لګو او تپوس به دې کوو چې یاره د دې وخت څومره شوی دی السلام علیکم. جی اوریدونکو نو حجرې ته راغلو د حجرې مشر را سره دی د دوی نه به تپوس کوو چې یاره حجره د څونه وخت نه ده مونږ خو اورېدلي دي چې یاره څه کم سل کاله د دې وشو خو دوی نه معلومات کوو چې خپل تعارف را سره اول وکړئ او د حجرې په اول فاروق منم دی جی جی او د دې منګوري یو دا مې د نیکه د ګروپ حجره ده موږ په دې کې ژوند تېرو تقریبا څونه وخت به د دې حجرې کې تقریبا 95-94 سال ده هسې که د دې حجرې موږ له سیل راکوي وایي ګورو هم خلک هم ویني چې یاره په دې حجرې کې څه دي راځه مخکې څه دي دا په دوه کمرو ایریا خو ډېره محدوده ده ښه دی مطلب دا وخت مناسب دی دوه کمرې باندې کړی ده کور زموږ بیا ډېر زیات غټ نه دی نه حجره زموږ دوه کمرې یو پکې دا ځای کمره ده او د هغې اوس هغه اوسېدل یا دغه ته داسې راغلي یا په نوي ښار کې د خپل وخت خو ډېر زیات ښه بهترینه آبادي وه اوس لکه چینج دغه شوې ده ضرورت ته د وخت مطابق دا خو چې ډېرې هم د خاورو هغه سمیل پکې هم دی باران چې وشي بالکل د موسم الټ په ګرمۍ کې یخ او په ژمي کې ګرم چې معمولي غونډه کې مثال لکه اور په ژمي کې ولګوو یا معمولي پنکې په اوړي کې ولګوو ډېر زیات فرق ډېر زیات او خلک راځي کیني در ډېر زیات د شپې ډېر ملګري راځي ډېر ناسي او د ورځې ډېر مېلمانه راځي زما د والد صاحب ډېر مېلمانه راځي د هغه کراچي او د ګلګت پورې د هغه نن هم دغه فیصل آباد مېلمانه راغلي دا سره ناسو او ټوله خټه ګټه ده لکه څنګه کاڼی لګېدلی دی او لرګی دی دا خاوره د دې آبادي شاته شوې د هغې سره لږ دغه شوې دا موږ واپس دا خاوره به بیا لګوو دا ګټه تاسو یې دغه ګټه لرګی لګېدلی دی چې د نقش و نګار دی پکې د لاس دا کارونه دي پکې نو دې په حواله باندې راته ووایه چې آیا دا زموږ د سوات زوړ کم اکثر مونږ وینو که نه ځای په ځای باندې چې هغه دی او که نه بالکل هغه دی د هغه وخت د هغه زمانې د هغه کاریګرو د لاس کې رنګونه ولا موږ بار کا هغه انټیک رنګونه ډېر ښکلي رنګونه خو هغه د دې رنګ ورکولو سره بدل شوي دي نو دا هغه د سوات هغه زاړه کاریګر الله دې ټول وخت ډېر بهترین کاریګر لرګی او د کوم ځای نه راوړی دی جي لرګی د مدین نه راغلی دی او په هغه وخت کې د کنوینس ذریعه څونه د غویانو ریړۍ د ورته په غویانو باندې ریړۍ په هغه باندې دا لرګی ټول راوړی شوی ډیجیټل دور دی اکثر مونږ اورو سوشل میډیا راغلی ده دنیا یې راوځی کړې ده د حجرې هغه کلچر هم تقریبا ختم شوی دی هر سړی په سوشل میډیا باندې دی نو په دغې حواله باندې چې یاره حجره ده تاسو وایي ناست هم کېږي نو موبایل پکې خلک استعمالوي او که نه خلک هسې خپل ګپ شپ لګوي یاره زموږ په دې حجره کې ولا لم تسوي د دغه استعمال ډېر زیات کم دی خو هسې د ګلوبل تاسو د ګلوبل ویلېج دا خبره کوئ که نه د حجره خو د پخوانه په خپله ګلوبل ویلېج وه د هر ځای نه به خبر راته د هر ځای نه به خلک راته خلک به پکې ټول ناست د دنیا ته څه خبرو هغه د شپې په مجلس کې کېدل ټول خلک به ناست دا زموږ شکل نو هغه خلک ګلوبل ویلېج اوس ورته خو دا ګلوبل ویلېج پخوانی دی خو چې حجرې وي نو دا ګلوبل ویلېج ودانیانې نوي شولې په منګورې کې زړه آبادي د سره ښکارېږي نه په منګوره کې دننه دا زړه حجره ده په دې حواله څه وایي چې دا ولې زړه پاتې شوي ده او د نوي طرف ته تاسو تللي ولې نه زما خو که په علم کې بله وي نو ما ته خو پته نشته خو بار که دا د پښتو د ورځې زړه حجره ده دې نه ما ته زړه آبادي نه ښکاري بله په دې منګوره کې شته زړې د حجرو ډېرې هم شته خوا بدلې شوي دي او دا لا نه ده بدله شوي دا اول زموږ نیکه بیا زما والد صاحب مینټین ساتي لا تر اوسه پورې هغه ساتي هغه خواهش دی چې لکه دا به یې دي چې په دې خپل ځای باندې به تقریبا دېسدان نه دي ساتي نو ساتلی شوي دی زموږ د والد صاحب خواهش پکې دا چې دا به نه بدلوي زړه ونه کېږي چې یاره دا آبادي خو زړه ده دا کړی دی او ګټې دي خټې دي او غټ غټ دیوالونه دي ځای به درته هم په چت شي او د خښتې وړوکې غوندې دیوال ووایه بالکل خو چې ستاسو په شان خلک راشي ملګري یاران دوستان راشي نو هغه زموږ د دې ځای ته ډېر زیات خوشحاله شي لکه زموږ همت جوړ شوی دی هغه مات شي موږ وایو په دې شټال باندې خلک زما خو درته خپل وینا یې جي دا خو هسې د اورېدونکو دپاره او کتونکو دپاره خپله وینا امیده یي چې دا زمونږ
کلتوري یو داسې اساسه ده کنه چې د دې مثال د میوزیم دی هغه عجایبګر نه چې دا هم دغه شانتي وساتلی شي او را روان نوي نسلونو ته یو سبق سیاره او پخوا به خلک په داسې ځایونو کې پاتې ان شاء الله ستاسو په دې دغه باندې حکم باندې به عملي او د حجرو په حواله باندې خلک نن سبا کیني نه ډېر خال حجرې دي چې خلک راځي په هغې کې کیني په دغه حواله باندې بس ووایي چې یاره زموږ د حجرې چې دي د ناستې راځېګونه چې دي دا آباد دي د دې سره به د هلکان چې دي دوی به د مشرانو نه څه زده کوي نو اصل کې یو مسله دا چې خو هغه مشران تقریبا وفات شو کوم دا کوم سره جنالي نو بل نالج وس په نور سورسز باندې ډېر زیات شو او موبایل باندې په ټي وي باندې په هر مختلف ذریعې دي نو په کار دا چې لکه داسې وشي چې دا خلک سنه په سنه سره طریقه راغونډېږي او په خو دا ضرورت اوس هغه ضرورت لکه اهمیت کم شوی دی اوس بیا ټکونه شو د هر سړي د کور سره میلمه ته زما پورې تقریبا هر سړي ساړو وي نو دی له میلمه او دغه غواړي یا دا بیا دا ټول نغټ کار په وجود کې مستقل ناسته غواړي چې کم از کم یو کس داسې چې هغه ناسي میلمه ټین کې سوال جوړ شي نو دا ویلیوز تقریبا ډېر کم شوي دا خبره ستاسو بالکل ټیک ده خو په کار چې دا خلک کوشش وکړي چې داسې ځایونه وساتي پیغام به څه ورکوئ جي پیغام خو به دا ورکوم چې وخت چې دی که نه ځي چې لکه د څه به ورته د انفرادي ژوند چې شو دا افراطفري شو دې مونږ د ډېرو خبرو نه لکه بې حوصلې کړي وو که معمولي غونډه چې واقع راشي نو زموږ حوصله غورځېدلې که نو پیغام دا چې لکه دا خلک ګیدرینګ کوي نو د ګیدرینګ په وجه د یو بل سره همت هم جوړېږي حوصله هم جوړېږي نالج هم جوړېږي او تعلق هم جوړېږي خپلوي هم جوړېږي نو څومره راغونډېږو نو دومره به دغه مضبوط والی او چې څومره لرې کېږو د هغې خو بیا خپلې تاسو واورېده چې دغه د هغې دغه خپلې بدې پهلوګانې دي چې خلک نن سبا چې په دې دنیا کې څه کېږي یا داسې به ووایي په بله والا سره به داسې ادارې د خلکو سره څه کوي بنیادي وجه هم دا ده چې خلک یو بل نه لري ناسته یې نشته دی یو بل ته غوږ ایښوده نشته دی یو بل سره راغونډېده نشته دی چې څوک څه لوبه کوي بیا هغه پې کېږي مننه جي خوشحاله اوسئ جي کتونکو او اوریدونکو حجره دیره یا د ناستې ځای ډېر زوړ ځای دی او غوښتلی و چې دا ستاسو سره مخامخ کړو تاسو ووینئ هم چې یاره زموږ مشران په داسې حجرو کې ناسته کړې ده ملګري خبره وکړله د ناستې یعنې ګیدرینګ راغونډېدل دا پکار ده چې مونږ په محله په کلي دننه باندې زموږ مشترکه د ناستې داسې یو ځای چې مونږ ته وړوکې هم ستونزه راځي او مونږ هلته کې د مشرانو سره کینو هغو ته هغه خپل ستونزه چې د هغه پیش کوو او هغه ستونزه مشران په خپلو خبرو باندې حل کوي د پخوا نه داسې شوي دي د پښتو د دور نه داسې شوي دي اوس هم کېږي خو پکار ده چې مونږ خپلې حجرې او خپل دیرې چې دي هغه آبادي وساتو د بل پروګرام پورې اجازت د الله په امان